درنوردونکو سلام پر تاسو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. بیا هم تاسو ته د فیسبوک په نوم د ناول د دویمې برخې په درولو سره ستاسو درنه خدمت حاضر شوم. خو مخکې له دې چې تاسو ته د ناول دویمه برخه درواوروم، راځئ چې لومړی د تیرې برخې د پای د شیبو څو خبرو ته وکړو. خبرې رانه هېرې شوې. حیران وم چې څه ورته ووایم. وځنډېدم. بله پلمه نه ورته ومیلیکل. وبخښه، نن زما انټرنټ هم سم کار نه کوي. سمدستي یوه خبره راپه یاد شوه. پر کیبورډ مې ګوتې کېښودې، ومیلیکل. هو رښتیا کېدای شي له 2014 کال وروسته د افغانستان حالات خراب شي. که ایران ته درشم بیا در سره لیدای شم. راته ولیکل. فکر نه کوم، خو ولې حالات خراب شي؟ ومیلیکل. خلک وایي که نړیوال ځواکونه ووځي بیا به همغسې کورنۍ جګړې ونښلي. راته ولیکل. څه ووایم نو؟ رښتیا به هم حالات بد شي ولا؟ دلته مې یوې باټې ته زړه ښه کړ. ورته ومیلیکل. که ته افغانستان ته راشي پر سر به دې وګرځوم. راته ولیکل. نه، اصلا دروغ نشم ویلی. ما تر اوسه له ایران سم نه دی لیدلی. افغانستان خو لا ډیر لرې دی. ورته ومیلیکل. ټوکه مې وکړه. زه او ایران ډیر لرې خبره ده. پیغام یې رانغی. زه هم تم شوم. بله خبره مې په ذهن کې نه راګرځېده. حیران وم چې څه ورته ولیکم. طاقت مې ونه شو. ما ویل چې مودا اوس را سره په چت بوخته وي. ورته ومیلیکل. کوم خواړه دې خوښیږي؟ بلې درنوردونکو، تر همدې ځایه مو تیره برخه اورېدلې وه. اوس هم غوږ شئ د ناول د دویمې برخې اورېدو ته. راته ولیکل. فرق نه کوي. بیا مې ولیکل. رښتیا پر ما هم فرق نشته. ونه ځنډېدله. ولیکل. درویشه، ستا په دغو دوو پوښتنو زه هېڅ پوه نه شوم. زیاته یې کړه. اول وای ایران ته درشم، ودې وینم. بیا وای کومه غذا دې خوښیږي؟ دا یوه تر بله څه تړاو لري؟ ما ورته ولیکل. یعنې یو تر بله تړلې خبرې وکړم؟ په غوسه شوه. ولیکل. نه، اوس د خدای په امان زه دې مسخره کړم. ما ورته ولیکل. نګین هدف مې دا نه و. بیا مې ورته ولیکل. ته مې نه مسخره کولې، لطفا، زه داسې عادت نه لرم. لاړه مروره شوه. ډېر نور پیغامونه مې ورکړل، خو ځواب یې رانه کړ. ښایسته ځنډ ووت. وروسته مې بیا عذرونه ورته پیل کړل. کتل مې چې د لیکلو نښانه یې ښکاره شوه. پیغام یې راغی. درویشه، بس دی نو، خبره نور هم ورانیږي. نن همدومره کافي ده. نوره مې ورسره اوږده نه کړه. یو څو دقیقې په فیسبوک کې وم. وروسته په تاخت یعنې په منډه ترې راووتم. مازدیګر شو. موټر ته روان شوم. زموږ موټر تر نورو بیل و. تک شین و. هماغسې رنګ بل کاشتر نه درلود. څو تنه مامورین تر ما مخکې موټر کې ناست ول. په سیاست کې غږېدل. له ما پرته نورو ټولو په بحث کې ګډون کاوه. ښه یا بده، خو یوه خبره یې ورشړله. چا امریکا ملامتوله، چا انګلیس او چا نور، خو زیاترو بیا ایران او پاکستان ته ګوته نیوله. ما د موټر سیټونو ته کتل. نوي پوښونه یې ورکړي ول، خو رنګ یې دومره ښه نه و. تک شین و لکه د موټر په شان. ډېر ژر خرنېدل. له وروستي سیټ نه غږ راپورته شو. ایران یې یاد کړ. کنځاوې تر خولې ورته ووتې. ما شاته ور وکتل، خو هغه لا هم ګډ و. مین زیړ بریتونه یې د شونډې په سر بل ډول ښورېدل. ویلې ایران زموږ فرهنګي او مذهبي دښمن دی، هېڅ وخت به دوست نشي. هسې هم په غوسه وم. حوصله مې ورته ونه کړه. ورته مې وویل. امریکا دښمن، انګلیس دښمن، پاکستان او ایران دښمنان. پوهېږې دا ولې؟ هغه غلی و. ما ور زیاته کړه. ځکه زه او ته لا د وطن په قدر نه یو پوهېدلي. د هغه بریتونه بیا کاږه واړه شول. راته ویې ویل. ځه په دې خبرو پسې مه ګرځه. دا ټول د مسلمانانو دښمنان دي. دې خبرې سره ما ته خدای راکړه. له مخکې نه مې پلمه ورته وغوښتله. همدغه یې ځای و. بې ځنډه مې ورته ویل. شاه رسوله، تا نو کوم کافر مسلمان کړی؟ تر اوسه دې خپل لمونځ نه دی زده، ته بیا د مسلمانۍ خبرې کوې. ژر مې خلکو ته مخ ور واړو. او خلکو، تاسو کوم وخت دا ځوان په لمانځه لیدلی؟ زما دا خبره تور ټوپک شوه. سړی اوچت پاڅېده. ګزار یې راباندې وکړو. خو زه له مخکې نه ورته ولاړ وم. نن سهار یو څه کارونه ول. ایله څه کم 10 بجې وې. فیسبوک ته خوشی شوم. ګل ګل ننداره مې پکې وکړه. څه مې چې خوښېدل یو تش لایک به مې پرې کېکاږه او له نوره نه خو په منډه تېرېدم. لږ ځنډ مې ځان بوخت وښود. ما ویل که د هغې لخوا راته سلام وشي، خو نه، زما اټکل دروغ وښود. تشې تورې لیکخونې ته مې سترګې ډړه پاتې شوې. طاقت مې ونه شو. آخر ما سلام ورته وکړ. خو ښه وه، په ځواب کې لټي نه کوله. جوړ په خیر ته ښه یې، مننه، شپه ښه تېره شوه او داسې راته ولیکل. وروسته مې ورنه وپوښتل. فکر کوم ښه لیکواله یې؟ راته ولیکل. څنګه؟ بیا مې ورته ولیکل. ډېرې ښې لیکنې خپروې، کله کله ان فلسفي هم وي. راته ولیکل. مننه، دومره نه دي. هغې بیا لیکل کول. زه تم شوم. وروسته یې پیغام راغی. رښتیا پرون ستا یو ملګري د امید سیال په نوم د ملګرتیا غوښتنه وکړه. ملګری مې کړ، خو نن مې بېرته ان فرینډ کړ. ما ورته ولیکل. ولې؟ راته ولیکل.
مطالب په فارسی نه ول هیڅ نه ور باندې پوهېدلم دا هم کمنټ ورته کړی وو خندا راغله د حمید سیال شیخي زما سترګو ته سیخه ودرېده خو زه ښه شو چې راته رسوا شو پارڅه کې کار درلود دا آرام دی وغه حلال دا محرمه ده او هغه نامحرمه زه یې بیخي په تنګ کړی وم ورته مې ولیکل هو هغه مې ملګری دی څه یې راته ونه لیکل بیا مې ورزیاته کړه ته پښتو باندې نه پوهېږې راته ویې لیکل نه پښتو مې نه ده زده پوهېږې ما فکر وکړ اولګر دی خو چې ته مې ورسره فرینډ ولیدې پوه شوم چې نه افغان دی په اولګر دی ونه پوهېدم ترې پوښتنه مې وکوله اولګر څه یې راته ویې لیکل وبخه ټایپي خطا وه کورد یادوم کورد یعنې د عراق کوردي بیا ما ورته ښه پوه شوم هغه وځنډېده بیا مې ترې وپوښتل ودې نه ویل راته ته لیکوالي هم کوې راته ویې لیکل نه مګر ښې لیکنې کوې هېڅ یې ونه ویل خبره یې واړوله د ځان دې ووایه واده دې کړی څه وظیفه لرې ورته ومې لیکل هو واده مې کړی ښه نور دولتي دنده لرم راته ویې لیکل ټول پرله پسې ووایه څه دنده او څو اولادونه لرې ومې لیکل 2 اولادونه مې دي او د یوې مجلې مدیر یم راته ویل کل آفرین ډیر ښه بیا نو فرهنګي هم وي د افغانستان راتلونکي به تاسو سموي ما ورته ولیکل ډیره مننه هو د خیره وی پختل مجله دې د څه پاړه ده سمدستي مې ورته ولیکل او بخه انټرنیټ خراب شوی وو راته ولیکل فرق نه کوي پام دې کې بیا انټرنیټ خراب شو سخت غوسه راغله له غوسې نه مې میسته گزار ورکړ همغه سترې پاتېدم فکر مې کاوه چې خدا از د کنن را سره چټ وکړي پرون به خامخا خفه شوی وي ډیر اندېښنه مې و لمړی مې دغه تصویر ته وکتل شنه نښانه روښانه و خوشاله شوم له سلام نو ورسره مې ورته ولیکل سهار په خیر هغه هم ونه ځنډېدل جواب یې راکړ سهار په خیر بیا مې ولیکل پرون مې انټرنیټ خراب وو بخنه غواړم څو ځله پرې شو راته ولیکل هیڅ خبره نه ده دلته هم د حال دی زما او ستا په اختیار کې خو نه دی ورته مې لیکل هو ولا رښتیا هم لیک وځنډېدم وروسته مې خبره واړوله نګین یو پښتنه ویلیکل مهرباني چې خفه نشي راته ویلیکل نه وایه ولې خفه کېږم دا تصویر دی خپل دی جواب راکړ او خپل مې دی ولې ښه نه دی ورته ومې لیکل نه مغسې نه وایم نو ما ویل چې زیاتره ښځې خپل عکسونه نه ږدي نه خپل مې دی نور مې نو صفاتونو ته ځان جوړ کړ ورته ومې لیکل ډېر ښایسته ده واقعا ښکلی تصویر دی راته ویې لیکل مننه بیا مې ورته ولیکل رښتیا درته وایم طبیعي ښکلا پکې کې ده بیخي ډېر ښایسته دی بیا یې ولیکل مننه بیا مې ولیکل ماشاءالله اصلا ته ښایسته یې راته ویې لیکل او ګرانه مننه خندا راغله اصلا نورې خبرې رانه هېرې شوې وې ځکه مې د هغې توصیف ته یا د هغې صفتو ته ساه هم وانخیسته چورت یوړم چې څه ورته ولیکم وروسته د هغې پیغام راغی څه شوې ویده شوې ورته ومې لیکل خبرې رانه هېرې شوې بیا یې ولیکل نو زه به ځم نه ورته ومې لیکل بخښنه غواړم په پارسي سم نه پوهېږم خدا زه څه لیکم هغې ولیکل نه مغسې نه ده ستا خبرې ډېرې خوږې دي ډیر خوشاله شوم خو د زړه خبره مې بیا هم خولې ته نه راتله نه پوهېدم څنګه یې ورته ووایم کاته مې د هغې بل پیغام راغی رښتیا که ستا مېرمن وپوهېږي چې ته له ما سره چټ کوې هغه نه خفه کېږي حیران یې کړم چې څه ورته ولیکم ورته مې لیکل جالبه پوښتنه شاید خفه شي ښه نو ته اوس په دفتر کې ومې لیکل هو نن مې ډېر کار نه درلود ښه تر څه وخته په دفتر کې ما ورته ولیکل د مازدیګر تر 4 بجو پورې ښه نو وخت خو لا شته بیا یې وپوښتل که مېرمن دې خبره شي نو چورت په مخه کړه ما ویل اوس یې ورسره ګز کړه ورته مې لیکل دا نو څه ډول پوښتنه ده ویې لیکل خو زه غواړم پوه شم ومې لیکل راځه اول ته ووایه ستا خاوند خفه کېږي که نه ژر یې ځواب راغی داسې به ووایم که ستا مېرمن چټ وکړي ته خفه کېږې ما ورته ولیکل سخت خفه کېږم خو دا د هغه وخت به څه رانه پېښ شي بیا یې ولیکل او مېرمن دې هغه هم خامخا خفه کېږي ښه نو البته بد کار دی موږ یې هم باید ونه کړو زه غلی شوم د ځواب ورکولو لپاره مې هیڅ نه درلودل حق حیران یې کړم پیغام یې راښکاره شو درویش جانه خفه شوې ما ولیکل نه ښه نو راځه یو بله خبره راواخلو راضي یې ما ویل هو راضي یم ویې لیکل غواړې چې بیا ایران ته راشي ومې لیکل هو ما خو درته ویلي چې که حالات خراب شول درځم خو دلته اقتصادي وضع ښه نه ده ما ورته ولیکل پوهېږم اما لیک به په امن کې ژوند وکړم بیا یې راته ولیکل یعنی یوازې امنیت په نړۍ کې ارزښت لري بل څه نه هغه په لیکلو بوخته وه زه تم شوم شیبه وروسته بل پیغام راغی رښتیا بیا هم د پیلوټ الوتکو افغانان وژلي دي ما ولیکل هو زیاتره یې ښځې او ماشومان دي بیا یې راته ولیکل ډېر افسوس کوم واقعا خفه شوم دا وخت مې سترګې له کمپیوټر نه واړولې د میز پر سر یو مکتوب را وړاندې شو له لوستو وروسته مې لاسلیک کړ د مجلې په اړه و 1 دقیقه وخت به یې نیولی وي بیرته فیسبوک ته شوم د هغې پیغام راغی بیا نو د خپلې کورنۍ سره ایران ته راځه که نه ومې لیکل ډېره سخته ده درتلل اول ته اوسېدل ستونزمن دي ویې لیکل ولې موږ هلته نه پرېږدي که نه ښه د ایران دولت یادوې هو ښه نو په دې کې زه څه نشم ویلی خو ته هوښیار اوسېږه که حالات خراب شول یو ښه تصمیم ونیسه
ما ولیکل سمه ده مننه لیک وځنډېدله ما هم انتظار وایست هیڅ مې ورته ونه لیکل نه پوهېږم څو دقیقې به وتلې وي چې پیغام یې راښکاره شو میړه مې راغی ژر بیرته لاړ ویلې چې ماښام راځم ما ونه منله فکر مې وکړ چې اسې له ټوکو راته وایي ورته ومې لیکل تا ته څه نه وایي ویې لیکل نه ولې څه وایي شاید پام دې نه وي زه د خپلو خبرو ډېر رعایت کوم عشوقي او بېهوده خبرو نه مې بد راځي هسې هم هغه ډېر په کور کې نه وي د عشق د کلمې په لیدلو مې زړه وتخنید صبر مې ونه شو ورته مې ولیکل که عشقي خبرې وکړې بیا هغه خفه کېږي ویې لیکل هغه په هر صورت خو زه خپل حد ساتم ډېر ښه ده آفرین څو ځله یې د لیکلو شنبې وه نن یې څو لیکنې پرلپسې زړولې وې بالاخره پیغام راغی ښه درویشه نن همدومره بس ده کنه باید خفه ونه شو ولیکل ځکه یوازې د هغو په زړونو کې څه نشته پام کوه د موضوع کې هم ما ورته ولیکل د الله هغه له فیسبوک کې نه ښکارېدل زما هم نن کار ډېر و د مجلې لپاره د لیکنو ایډیټ و زیات مې پر خپلو همکارانو وویشه لیک راته پاتې ول خیر تر لسنیمه بجو پورې مې پاڼې مخته نیولې وې ډېرې مې وکتلې خو وروستۍ هغه یې نه کېدې نور یې زړه را په تنګ کړ د میز په سر مې وغورځولې او بیرته فیسبوک ته شوم هغه اوس فیسبوک ته راغلی وه لیک ورته تم شوم ما ویل ودرېږه چې هغه نن هم راته سلام کوي او که نه ښایسته ځنډ ووت خو د هغې لخوا مې هېڅ ونه لیدل بې صبره شوم ورته ومې لیکل باور وکړه چې ودې نه وینم خامخا باید سلام درته وکړم سمدستي ځواب راغی سلام دوسته ومې لیکل وعلیکم څنګه یې شکر ښه یم او بخښنه غواړم یو امریکایي فلم مې کوت ما ورته ولیکل اوهو لکه چې مزاحم شوم راته ویې لیکل نه مزاحم به ولې فلم هر وخت کتلی شم ومې لیکل مننه د دې د لیکنو په اړه مې ورته ولیکل نن مې ستا لیکنې ولیدې ډېرې ښکلې وې راته ویې لیکل ډېره مننه ما ورته ولیکل هیله کوم بیا مې په فارسي ورته ولیکل قابل نه رارد ورزیاته مې کړه سم مې وویل راته ویې لیکل هو ستا ټولې خبرې سمې دي ومې خندل مننه ما ویل که په خبرو کې مې تېروتنه کېده راته وایه په فارسي زیات نه پوهېږم راته ویې لیکل په سترګو دا وخت د فیسبوک پر پاڼه یو انځور راښکاره شو یوه ښځه د سړک په غاړه روانه ده د تور حجاب یوه څنډه یې باد پورته کړي او ښځه هڅه کوي بیرته یې ښکته کړي جالب عکس و ما ته هم موضوع پیدا شوه سمدستي مې ترې وپوښتل نګین په ایران کې ښځې بې حجابه له کوره نه راوځي فرهنګ مو همداسې دی که قانون اجازه نه درکوي راته ویې لیکل ایرانیان ایجاب سره نه بلکې اجبار سره ستونزه لري ما ورته ولیکل مننه مې در سره ورزیاته مې کړه او په افغانستان کې حکومت کوم اجبار نه دی کړی خو خپل ناوړه کلتور یې ځوروي راته ویې لیکل هو خپل فرهنګ یې د هغوی پښې او لاسونه ورتړلي نارینه یې سختګیره دی چې دا ډېره بده ده او بل دا چې د خپل فکر پر خلاف ټولنې سره همرنګي ښه کار نه دی ما ورته ولیکل نو دا خلک ولې وایي چې خود را با جامع بساز راته ویې لیکل نه دا غلطه ده زموږ او ستاسو توپیر همدا دی ایرانیان هیڅکله جوړښت نه کوي خرابوي او بیا یې له سره جوړوي پرې نه ښودم چې پیغام ورکړم خبره یې وغځوله ګوره زه ستاسو په ولسي جرګه کې وینم یوازې څو تنه ښځې پکې دي پر هغوی باندې فشار راوړي د هغوی خبرې سمې نه اوري ځکه چې ستاسو نارینه هغوی ته ارزښت نه ورکوي ما ورته ولیکل هو دا وطن زیاتې ستونزې لري خو ځوانانو خپله مبارزه پیل کړې ده ډېر کار یې کړی او کوي راته ویې لیکل هو انشاءالله تاسو لیکوالان باید آزاد فکر ولرئ یو بل مه ټکوئ ښه مطالب ولیکئ چې ټولنه پراخه شي او رڼا شي ما ورته ولیکل ښه خبره کوې مننه لیک وځنډېدله وروسته بیا راته ولیکل ما ته لیک کار پیدا شو که بیرته راغلم احوال دې اخلم ورته ومې لیکل سمه ده خیر تر مازدیګره پورې مې څو ځله فیسبوک ته سر ورښکاره کړ رانغله موټر ته روان شوم ښکته ځمکې ته مې سترګې پاتې وې بوټونه مې نوي اخیستي ول هغوی ته مې کتل ما ویل چې ښه ښکارېږي که نه په همدې کې د باران څاڅکي تیز شول د ځمکې خټې راوالوتې د بوټونو تور رنګ ورسره برګ واوښت ژر د دیوال خواته شوم ګامونه مې ګړندي کړل یوه کړس خندا زما په غوږو راننوته اشنا غوندې وه خو بیا مې هم شاته ونه کتل هماغسې روان وم باران نور هم تیز شو منډه مې واخیسته دا ځل غږ راپسې وشو ودرېږه ور ومې کتل باسط او سبحان راپسې ول د رئیس سکرتران همالته لنډ د موټر پارکینګ ته ورتاو شوم سر یې پټ و د باران څاڅکو پر اوسپنیز بام باندې بې نوبته کړپا کوله هغوی هم راورسېدل باسط غږ کړل چې بچیش دې ورځو کې خو ډېر لرې ګرځې ما لا ځواب ته خوله نه وه جوړه کړې چې د سبحان غوټه شوې شونډې مو خلاصې شوې ویې ویل هلکه مین غوندې ښکارېدا څو ورځې بیخي ګوښه ګرځې په خندا شوم لکه چې هغې درته ویلې که څنګه خیر د هغوی هم راسره خولې په خندا جینګې شوې درې واړه روان شو وړاندې د عملي موټرونه ولاړ ول هغوی ځانګړی موټر درلود ډېر یې راته ویل چې ورسره وخېږم خو ما ونه منله خپل د عملي موټر ته ورغلم د ښې خواته کېناستم باران لا پسې تیز شو د موټر په بام یې د تیزوالي غږ ښه احساسېده پر سیمټین غولي باندې اوبه زیاتېدلې بهر هوا یخه شوه او له دننه د موټر ښیښو هم خولې وکړې په ښیښو کې د ګوتو نښانې ښکاره شوې
چا شکرونه ویستل او چا د دې اندېښنه کوله چې خټین کورونه به یې څنګه شي. موټر حرکت وکړ. د نور کله په شان نن بیا بحث ورو په تبدیدو. لومړی د باران خبرې وي خو ډیر ژر موضوع پر سیاست واوښته. له مخکني سیټ نه غږ راوخوت. حاجي مدیر صاحب. حاجي په دویم سیټ کې ناست ځواب ورکړ. بله صاحب. کرزي ته خو بیا د ډالرو ډکې کڅوړې راغلي. د حاجي مدیر راته شاوه سر یې وښوراوه. هو ولا خبر شوم. خبره یې وغځوله. راشد خانه دا ګیره میاسې نه ده سپینه شوي. ایران ګوره هیڅ وخت هم نه دوست کیږي. پام دې دی نه طالب خفه کوي او نه دولت. مقصد اور یې تازه کړی. له څنګه یې غږ راپورته شو. ایران به هر څه درته وایي ته یې منې. حاجي وربرک شو. اختر محمده ته لا وړوکی یې. ایران او پاکستان بیا دفعه مرستې نه کوي او بیا داسې مرسته. رشید په کله سره لري کړ په برګو ویکتانو کې ګوتې بندې کړې. ښه یې وګراوه. وروسته یې د هغوی د خبرو تار وشکاوه. اختر جانه و اختر جانه. اختر غلی شو. هغه وویل وروره حاجي صاحب رښتیا وایي ایران خپله له لوږې مري. هغه بیا موږ سره کومک کوي. والله که یې دې مدا وکړي خامخا څه شته. اختر وخندل ویل مدیر صاحب هغه څه کوي د ځان خبره کوه ته یې ولې اخلي. باس وخت شو. وار په وار یې غږونه لوړېدل خو زه غلی وم. باراني منظر ته مې کتل. په سړک کې اوبه نه ځایېدلې. له سړکه لږ برهاخوا په پیاده رو کې د خټو بد حال و. خلک پکې ارت روان ول. هلته مې دولت ته غوسه راتله او دلته د دوی شور زړه را پتنګ کړی و. طاقت مې ونه شو خبرو ته لږ ودرېدم. ومې ویل خدای ته وګورئ دا باسونه بس کړئ. هلته خټو ته وګورئ دغه محال دی. پردي ولې ملامتوئ. ټول غلي شول. خو له شانه یې زما خبره بې ځوابه پرې نه ښوده. ویل حاجي صاحب پام کوه دلته هم خرڅ شوي پیدا کیږي. دې خبرې سم دم وچیچلم. هیڅ نه کېدل. 2 سیټونه مو ترمنځ ول. ګنې غوبل مې جوړوه. موټر کې بیخي کراري شوه. ټول چوپه خوله پاتې شول. د ټولو سترګې ماته پاتې وي چې زه باید یو څه ووایم. مخ مې ور واړو او له غوسې نه مې پر شونډو خندا خپره کړه. ورته مې وویل چې سړی ځان نه خرڅوي. که ډېره خواري ور باندې راغله نو خپل خر او غویې بیا حتمن خرڅوي. زیاترو پوخ وهل. په خندا یې لنډه چوپتیا له منځه بوتله. خو هغه ته وخت پاتې نه شو چې بله خبره وکړي. د موټروان غږ شو. مدیر صاحب کمپنۍ ته ځې که ښکته کېږې. مدیر ورته ویل نه استاده ښکته کېږم خیر وي. خیر شپه تېره شوه. سبا بیرته دفتر ته راغلم. فیسبوک مې خلاص کړ. د نګین یو بل عکس نن ډېر نازول شوی و. زما هم زښت زیات خوښ شو. بیخي مې زړه ورته تخنېده. په ټال کې ناسته وه. د ټال مزي د ونې په غټ خاښ کې بند ول. له خندا تکه شنه پاتې وه. ویښتان یې شاته شمال وهلي ول او زیړ لنډ ټکری یې پر غاړه کې پروت و. اوس نو یوازې د فیسبوک معتاد نه وم. د لیکخونې یعنې چټ روم په څارلو کې هم عادي شوی وم. هغه لا نه ښکارېدله. خو ډاډه وم چې راځي. په بېغمۍ مې نور کارونه وکړل. څه کم 10 بجې وې چې راښکاره شوه. زړه مې ولګېد. سم له واره مې ورته ولیکل چې سلام. ځواب یې رانغی. بیا مې ورته ولیکل نګین ښه یې خیرات خدای. بیا هم ځواب رانه کړ. اندېښنه مې شوه. بل پیغام مې ورکړ. نګین ځواب دې نه راځي. که بوخته یې راته ووایه داسې چوپه مه کښېنه. د لیکلو نښانه یې ښکاره شوه. راته ویې لیکل سلام وبخه موبایل ته مې همدا اوس زنګ راغی. چا سره په خبرو وم. ورته مې لیکل ښه شو چې ځواب دې راکړ. ګنې څنګه. طاقت مې ونه شو. مازې مې د زړه خبرې ته لاره واروله. ورته مې ولیکل که دې ځواب نه وای راکړی نو. راته ویې لیکل نو عصباني کېدې او کمپیوټر دې ماتاوه که څه. ومې خندل کمپیوټر خو دولتي دی. ښه نو بیا دې نو خپل ګریوان شکوه. دې خبرې وسکونډلم. ومې لیکل نګین هیڅ نه پوهېږم هره ورځ ولې باید زه تا سره خبرې وکړم. راته ویې لیکل زه هم نه پوهېږم. بیا مې ولیکل ښه ده چې له یو بله کرکه نه کوو. راته ویې لیکل ولې کرکه. زه هم وایم که نه خدای دې داسې نه پېښوي. راته ویې لیکل نه پېښېږي ډاډه اوسه. ځواب مې ورنه کړ. هغه هم وځنډېدله خو ډېره نه. وروسته یې د لیکلو نښانه ښکاره شوه. ویې لیکل درویشه څو کسانو سره چټ کوې. ومې لیکل یوازې تا سره. نه رښتیا ووایه. باور وکړه یوازې تا سره. سمه ده منم یې. زیاته کړه ښه ده چې یو څوک د زړه خواله در سره وکړي. همداسې ده. ومې لیکل هو بالکل هغه هم بیا تا غوندې انسان. راته ویې لیکل مننه ته هم ښه انسان یې. نور مې نو ځان ډاډه کړ. ورته مې ولیکل نګین که زه نن یو څه درته ووایم نه خفه کېږې. راته ویې لیکل نه ووایه ژمنه ده. یعنې څه. په ډېر احتیاط مې ورته ولیکل یوه خبر درته کوم یوازې په هو یا نه به یې ځواب راکوي. غوسه او خفګان به پکې نه وي. سمه ده. راته ویې لیکل بېغمه اوسه نه خفه کېږم. زړه مې په دربېدو شو. ډېره هڅه مې وکړه چې مستقیم ورته ووایم خو ونه شوه. ورته مې ولیکل کېدای شي یو د مینې داستان پیل کړو. راته ویې لیکل یعنې څه. نه پوهېږم په څه ډول یې ووایم. بې ځنډه یې راته ولیکل ژر ووایه ځان مه نارامه کوه. خو ویرېږم له څه نه.
حیران پاتې وم خو څنګه ورته ووایم. بیا یې پیغام راغی درویشه پاک ووایه مطلب دې څه دی. په فارسي مې ورته ولیکل خیلی دوستت دارم. راته ویې لیکل خوب منم دوستت دارم. زه تم شوم. هغې ولیکل ته زما ښه دوست یې ځکه خو تر اوسه سره خواږه یو. ما ورته ولیکل هغه خو سمه ده. بیا یې راته ولیکل نو څه تا زما په زړه کې ځای نیولی نشم دې هېرولی. راته ویې لیکل ښه یعنې راباندې اشوق شوی یې که څه. ورته ومې لیکل اوهو لږ غلې شوه. زه یې په تمه شوم هېڅ مې ونه لیکل. وروسته د لیکلو نښانه ښکاره شوه. راته ویې لیکل ته څه وایې دا څنګه امکان لري. ورته ومې لیکل د امکان خبرې وروسته کوو اوس خبره د زړه ده. ښایسته ځنډ ووت. ځواب یې رانغی. وروسته مې بیا پیغام ورکړ نګین. ویې لیکل اوکې بابا سمه ده خو ستا عکس مې نه دی لیدلی. ورته ومې لیکل ښه نور زما د مینې غوښتنه دې ومنله. ویې لیکل هو. دلته مې لږ زړه ورباندې غال شو. ما ویل دا خبره یې څنګه عادي وګڼله خو ډېر مې سر ورباندې ونه خوږاوه. پیغام یې راغی درویشه عکس دی. ورته مې ولیکل ښه ده درلیږم یې. زړه مې د شک په لومه وتړل شو. ما ویل نه چې بل څوک وي په انټرنټ کې به مې رسوا کړي. راځه بل عکس ور ولېږم. هغه څه پوهېږي چې پردی ده لکه لیونی. رښتیا مې هم د بل چا عکس ور واستاوه. لږ وروسته یې پیغام په لیکخونه کې ښکاره شو. راته ویې لیکل ښایسته ځواني لري ولې د فیسبوک ورواله نه ږدې. ما ورته ولیکل نه غواړم همداسې ښه ده. راته ویې لیکل سمه ده ستا خوښه. زه غلی وم. هغې راته بیا ولیکل درویشه دا چې یو بل څوک در سره مینه کوي ښه دی هغه هم له دې غاړې که نه ده همداسې. ومې لیکل هو هغه هم ته. راته ویې لیکل هو زه څه ووایم نو. اوس نو نورې خبرې رانه ورکې شوې. حیران وم چې څه ورته ولیکم. د زړه خبره مې چې کوله هغه مې ورته وکړه. ښه اوس څه ورته ووایم. نور څه مې په ذهن کې نه راګرځېدل. بالاخره مې ورته ولیکل چې نګین ډېره مننه. راته ویې لیکل د څه مننه. همدا چې زما د زړه خبره دې ومنله. راته ویې لیکل څه ووایم نو راتلونکی به یې وښیي اوس لا وختي ده. بیا ما ورته ولیکل زه هم ستا غوندې مهربان انسان یم اندېښنه ونه کړې. راته ویې لیکل رښتیا مهربان یې که یو بې وخته عاشق. ومې خندل باور وکړه نور مې صبر تمام و خپل احساسات مې نه شوی کنټرولولی. راته ویې لیکل سمه ده منم یې. بیا ما ورته ولیکل ښه ګرانې بیا هم د یو افغان زړه ته ستا راتګ نه مننه. راته ویې لیکل نه نو داسې مه وایه. ومې لیکل ولې. همدې سره د هغې ځواب رانغی. له فیسبوک هم ووتله. زړه مې وښویېد. ځان ته مې غوسه راغله. نږدې مې سر ته سوکان ایستلي ول. طاقت مې ونه شو پر کیبورډ مې ګوتې کېښودلې. ورته ومې لیکل رانې زما ګناه نه ده دا اراده مې نه درلوده چې ته رانه خفه شي لطفا. لږ ورته په تمه شوم خو ځواب یې رانه کړ. بیا مې ورته ولیکل 2 ورځې رخصتي ده ډېرې سختې به تېرې شي. راښکاره نه شوه. بل پیغام مې هم ورکړ. ورته مې ولیکل نګین ما مه ځوروه لطفا. بیا راښکاره نه شوه. فیسبوک مې بند کړ. له خپلې څوکۍ پاڅېدم. څنګ ته په تور کوچ باندې اوږد وغځېدم. همدې کې د شوبې دروازه راخلاصه شوه. خاله وه. غږ یې کړ ډوډۍ راوړم. ټولو ما ته وکتل. زه هم ونه زنډېدلم. ورته مې وویل چې هو رایې وړه. وروسته تور دسترخوان هوار شو. د هر چا مخې ته یوه ګرده ډوډۍ وغورځېده. کاسې هم کېښودل شوې. بینډۍ پخه کړې وې. رښتیا بینډۍ مې ډېرې خوښېدې خو نن مې تر ستوني هم نه تېرېدلې. ګوتې مې مازې غوړې کړې. وروسته پاڅېدم. مخ پاک مې پر اوږه واچوه او اوداسه ته لاړم. لمونځ مې وکړ. نن مې دعا ته ښه په اخلاص لپه پورته کړه. ما ویل که خدای بیرته راضي کړي. خیر شوبې ته راغلم. ټول غلي شول. په زړه کې مې راوګرځېدل لکه په ما کې چې تبصره کوله ځکه د سترګو له کنجو یې هم په نوبت راته کتل. باک مې پرې رانه وړ. لاړم کمپیوټر ته کېناستم. وار له واره مې فیسبوک خلاص کړ خو هغه له انلاین نه وه. چورت مې بیخي پسې خټه شو. لاړم کور ته. شپه تېره شوه. سهار تر 9 بجو پورې د کور دیوالو ته په کتو ستړی شوم. پنجشنبې وه. دفتر هم رخصت و. زړه مې فیسبوک ته ورختلی و. ډېر مې ځان وغولاوه خو ونه شوه. اخر له کوره راووتله. بلی درنو اوریدونکو دا وه د فیسبوک په نوم د ناول 2مه برخه چې تاسو ته مو تر دې ځایه در واوروله. 3مه برخه به سبا در اورم انشاءالله. تر هغو مو په لویه بخښونکي رب العالمین سپارم. پاک عالم مل روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ. ښه شپه.